مولوي صاحب زه یو پوښتنه لرم د مولوي صاحب نه هغه نه سوچونه کوم نه فکرونه کوم چټي فټي مې زړه خفه وي دا ولې چټي په چټي کې زړه خفه وي هو مولوي صاحب په پټه کې ګناهونه مه کوه په تنهایي کې ګناهونه مه کوه قاري صاحب سمه ده څه خبره نشته سمه ده او دا خبره خو دې صحیح ده نور ګناهونه خو نه کوو مولوي صاحب خدای مې دې ترې وساتي بس نه سوچونه کوو نه فکرونه کوو نه کوم مشکل لرو کله تنها سي د سترګو حفاظت دي کوه په موبایل کې په ټلویزیون کې د لمانځه خیال دې ساته د قرآن کریم تلاوت کوه په تنهایي کې چې کومه ګناه باندې د زور برسول الله جل وعلا در یادوه او د الله لپاره هغه ګناه پرېږده نو کله چې مو په پټه کې ګناهونه پرېښودل الله په ژوند کې خوشحالي درکړي یعنی دا مه وایي چې اوس څوک نشته راسره اوس یې زه څه ګورم هغه به ګورم اوس څوک نشته راسره که زه څه کوم هغه به کوم ښه نو دا اعمال پرېږدئ هغه نو ته په ځان ښه پوهېږې تر موږ ښه صحیح ده الله مو مل شه مننه قاري صاحب ژوندی اوسې موږ ته څه خدمت دي مننه چې زموږ پوښتنې ته جواب راکړ ډېره مننه له تا نه ډېره مننه سلامت اوسې مننه الله مو مل شه مننه خیر ایکې مهرباني وکړه مایک خلاص کړه ایکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام مولانا صاحب خیسته جوړ استه قدرمن سي زموږ خلق موسیقي ډېره اوري او دا په ګناه کې نه بول مولانا صاحب ما یو پوښتنه کوله لکه یو د هلک ورور چې کومه دی یو جلۍ نکاح پلار نیولی شي او پلار یې وکیل جوړېدلی سي چې نکاح ورته وکړي او بیا چې لکه مثال طور پلار چې وفات دا خاوند یې وفات شي نو بیا دوباره د هغه سره نکاح کیدی شي د چا سره د هغه ورور سره لکه د هلک ورور سره پروا نه کوي هغه خو د هغه وخت کې د نکاح وکیل جوړ سوی ده لیکن اوس نکاح ورسره کولی شي کوم حرج نشته ډېره مننه قاري صاحب موسیقي اورېدل چې دي دوستانو دا په زړه کې توروالی پیدا کوي موسیقي چې څوک ډېره زیاته اوري هغه ته به بیا عبادت دی الله خوند نه ورکوي هغه ته به بیا تقوا خوند نه ورکوي د هغه به بیا په زړه کې سختوالی وي نرموالی به پکې نه وي که تاسو خیال کړی وي که هر څومره عامي مسلمان وي خو که د دین داسې یوه حیرانونکې خبره واوري د هغه په سترګو کې به اوښکې راځي ورته زړه یې صفا وي زړه یې له نور نه ډک وي او که یو انسان ټول عمر له دې موسیقي او له ډېرډمتوب سره تېر کړی وي هغه ته چې ټول قرآن وایه تاثیر به ورباندې نه کوي لکه یو عالم قصه کوله وایي یو ځای مې تقریر وکړل نو ډېرې خبرې مې وکړلې نو یو سړي ډېر سخت زړل وایي چې تقریر ختم شول وروسته مې ورته وویل چې دغه کس ته راسه وایي ډېرې ولې زړل وایي ما ویل چې د قرآن کریم به ډېر تاثیر ورباندې کړی وي دا واقعات چې مې بیان کړل ډېر تاثیر به ورباندې کړی و هغسې وایي کله وخت کې ده راته وویل چې نه د خبرو خو دې ولاکه پوه سوی یم خو دا یو ږیره به دې خوروله دې ما یوه وزه وله دې هم دغسې ږیره وه هغې به ډېر هغه مړه شوله نو هغه وزه چې مړه شوله هغه را یاده شوله نو په هغې پسې مې ډېر وزړل نو کله وخت کې چې څوک موسیقي ډېره اوري یا له دې ډمانو سره ملګرتیا کوي ډېره نو هغه بیا د دین هیڅ حکم په ده باندې تاثیر نه کوي دا له زړه درته وایم او دا تاسې ځان تجربه کړي او کوم مؤمن مسلمان سي له ګناهونو نه ځان بچ ساتي له دې فسق و فساد او فجورو نه ځان بچ ساتي نو هغه الله جل وعلا وایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم کله چې مؤمنان بیا د الله ذکر واوري او یعنی باور وکړي دلته کله کله موږ داسې یعنی نصیحاتي خبرې وي ډېر مؤمنان مسلمانان وایي موږ وزړل او موږ ځان نسوی کنټرولولی یا مو خبرې کولې دا خو د دوی په هغه زړونو کې الحمدلله ځان یې ساتلی ده هغه زړونو کې نور ساتلی ده د داسې خلقو ملګرتیا یې نه ده کړې چې هغوی ټول عمر په فسق و فساد او په جرو کې تېر کړی وي خو بیا ډېر خلق داسې وي که تاسو خیال کړی وي ناست وي خپرونې ته ټول قرآني خپرونه واوري اخر کې چې دلته راسې مخامخ کنځاراته وکړي خیال موږ نه کوم نه وي هر څه چې هغوی هغه زړونو کې اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې وایي دا د مسلم شریف حدیث ده و یو څوک چې ګناهونه کوي الله د دې ګناهونو په سبب د دا زړه داغداره کیږي دا توريږي تر څو هغه ګناهونه د زړه ورتور کړي هیڅ شی بیا تاثیر ور باندې نه کوي او کله چې بیا نیک اعمال کوي هغه نیک اعمال زړه داسې پاک کړي چې بیا وړوکې خبره هم د دین په دوی باندې ډېر زر تاثیر کوي او اثر ور باندې کوي ځکه د دوی زړه له نور نه ډک وي د ایمان له نور نه ډک نو ځکه دغه بعضې ملګرو ورته وایم چې موسیقي مه اورئ
دې ته وخت مه ضایع کوئ. اول موسیقي عذاب دا ده چې بیا به عبادت خوند نه درکوي. څوک چې موسیقي ډېره اوري ته پوښتنه ورته وکړه ورته لمونځ دې کړی ده وبې کړمه وبسي وخت شته او د الله بنده لمونځ یعنې زړه یعنې هېڅ به یې په دې خوا باندې زړه نه ورځي. پوهېږي په دې ځای که نه پوهېږي؟ قاري صاحب بس دا ملګرو ته به وخت ورکړو ټولې د ما باندې مو خبرې وکړلې ما خو هم دومره ډېرې خبرې زده دي الله دې هدایت راته وکړي. منیټران نور څوک مه راپورته کوي قاري صاحب هم ستړی کړو. ذاکر الله مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نیم ساعت ټول وبرکاتہ. دې ته ورکړي دا نیم ساعت ټول دې ته ورکړي چې زر زر راپورته کړي. راځي په خیر الله زر کو ذاکر الله صاحب وایم څنګه حال دی مولانا صاحب ښه جی طبیعت مو ښه دی؟ قدرمن سي الله ګران چې الله په زندګۍ کې ډېر برکت واچوه. مننه الله دقسې په دغه میدان کې سرلوړي ساته. سرلوړي الله مو ډېر عزت درکړي. دله ما یو 2-3 میسج کړي بابا عبدالرحمن صاحب ته مې هم کړي او جانان ته مې هم کړي. ما سوالو او دوی ته ما ویلې دی په هغې کې که نه خو ستاسو بیا سره رابطه ونه شوله نو بیا هغه کار ما وکړو خو اول ما چې تاسو سره رابطه ولرم خو بس جواب چا را نه کړی شو. خیر بابا عبدالرحمن صاحب سره تماس کې ان شاء الله هغې به جواب درکړي. نه داسې ما ورته میسج کړی په دغه کې نور زه داسې پوهه پرې نه یم دی دغه میسج کې مو ورته ویلي په ټیک ټاک په میسج کې خو جواب بیا رانغی. خیر اوس بیا درکړي ان شاء الله. صحیح ده صحیح ده جی صحیح ده. قدرمن سي اته څخه د بس په دې کې ځکه نه یم چې دلته بیا خلک څه قسم خبرې جوړوي که نه نو ما څه لږ صحیح ده جی. الله مو عزتمن کار یو جهان مننه. بارک الله فیک. الله دې دقسې خوشحاله ساته. شخصي خبرې دا خلک بیا سکرین ریکارډونه کوي نو ښه خبره خبره ده جی بس صحیح ده جی. سرخدي صاحب وایه سرخدي. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. سوال دی ښه جوړې بربارې قدرمن شکر الحمدلله چې ښه بیرته مولوي صاحب زه یوه خبر ته مونږ قطر کې یو بیا ډېر خال داسې خبرې کوي چې د جمعې لمونځ په خلکو خبره ته کړم چې ځینې خلک کوي چې د سنت شدید د مخ ته کېږي څوک کوي چې نڅر ته کېږي لږ یې کمپیوز کړي وو خلکو لږ څه ځان مه کمپیوز کوه ودې سره سلاته کله ډوډۍ مخکې خورې کله ډوډۍ وروسته خورې په هر وخت کې ښه نو سنت د سلاتي په اړه خو دې تر اوسه پورې پوښتنه نه ده کړې چې مخکې وخورم که وروسته وخورم. سنتو نه ځان خلاصولو دپاره دا خبرې کوي د زړه سره که سنت مخکې وکړه که دې ونه کړل بیا یې وروسته وکړه ښه وروسته یې وکړه دواړه وخت کې دې مشکل نشته. د خطبې وخت کې خطبې وخت کې خو بیا سنت نه کېږي نه یا خطبې وخت کې خطبې ته به غوږ نیسي ښه خطبې ته غوږ نیسي ملا منبر ته وختل هسې منبر ته وختل نو بیا به د ملا خطبې ته غوږ نیسي ښه الله ممت سي. اته صحیح ده بس مننه السلام علیکم. قدرمن سي. مهرباني مایک مو خلاص کړئ. تاج خان لا اله الا الله. مالخوانه سلام. وعلیکم مولانا صاحب یو مهمه پوښتنه لرم الله دې وکړي چې دې د حل لاره راته وښیي. دلته اکثره ځوانان راغلي یوروپ ته په مثال د ما په شان او اکثره د ښځو سره تعلق جوړ نه وي نو هغه خپله ښځه چې دغه واپس خپل وطن ته ولېږي که نه بیا دلته قانون ده چې تر څو پورې ته واده کړی نو ته بله ښځه نشي کولی نو دلته به ته ځان دې ښځې نه په کاغذونو کې به بیرته ځان ترې نه خلاصی نو دلته به ته ورته وایه چې مونږ بیلیږو یا مونږ سره خپلو کې رابطه ختمه شوه تر څو چې په آینده کې ته بیا بل واده وکړې نو آیا چې کله سړی دلته تا نه یو وارې پوښتنه کېږي تا ته وایي چې ته د دې ښځې سره جدا سوې یا مثلا طلاق دې وشو همدا یوه پوښتنه درنه کوي 2-3 وارې درنه پوښتنه نه کوي نو که د دې باره کې لږ وضاحت راکړي که څوک یو ځلې ووایي دلته په دې محکمې کې او د خبر یو ځلې ورته وکړي. ګوره د زړه سره دا فساد په دې خلقو کې ستا ښه او دا دوکهبازان دوکه کوي ښه له الله سره او د الله له دینه سره او د شریعت له احکامو سره په طلاق کې ټوقه نسته که دې په ټوقه کې هم ښځې ته ورته وویل نو قصه دې خرابېږي
نو بیا چې ته په محکمه کې دا خبره کوي د څه په کوم اساس کوي غیرت لري ته اوس غیر مؤمن مسلمان دومره بې غیرته وي چې د کفارو په مقابل کې خپلې ښځې د دوکې په خاطر باندې دوکه ورسره وکړي دا ته ځان ته مسلمان وایي دا بل کس ځان ته مسلمان وایي مسلمان باید په همدغه شکل دوکه باز وي خپلې بیبي سره خیانت کول له خپلې بیبي سره دوکه کول بیا د الله له احکامو سره دوکه کول خیانت کول دا یو جرم نه ده دا څو خیانتونه سره یو ځای کېږي د دې نه ځان ساتل پکار دي که د کله وخت کې خپله ښځه وطن ته لېږله بل ځای ته دې لېږله نو دومره ځان مه خائن کوه دومره ځان مه بې غیرته کوه چې د دین احکام هم تر پښو لاندې واچوي اوس ګورئ په دې طلاق باندې خپله الله جل وعلا وایي ولا تتخذوا بآیاتي هزوا په طلاق باندې ملنډې مه وهئ دا د نارینه سړي کار نه ده چې په هر ځای کې د طلاق خبره را مخکې کوي یا په ټوخه کې یا په مسخره کې د دنیا په نورو شیانو باندې الله اکبر نو لکه څنګه چې د ښځې دپاره وعید راغلی دي چې له مېړه نه باید طلاق وانخلي نو ته بیا څنګه نارینه یې چې د خپل ځان په خاطر باندې او شریعت کې تا ته الله اجازت درکړې ده که ته د بلې ښځې شوق لرې یا بله ښځې ته د زړه سوی دغه خپله ښځه اول خو داسې د اوس ودله به یې دومره ښځه هم ونه کړي چې له اولې ښځې سره په داسې شکل خیانت او دوکه کوي اوس شریعت تا ته د ښځې د پرېښودلو لاره هم درته ښودلې دا نه ده چې تا کومه یوه زنانه سره د ژوند او زندګي نه تېرېږي بس ژوند یې ورسره خرابوه نه خیر شریعت اجازت درکړی خو دوکې اجازت شریعت نه ده درکړی چې له خپلې بیبي سره دوکه وکړه خیانت وکړه اوس که ته مؤمن مسلمان ګڼې لاړ څه بله ښځه م وکړه خو که دې په محکمه کې داسې عمل وکړل بالکل دا ښځه در باندې طلاقه ده صحیح ده الله دې وکړي دغه اخري خبره هغه خبرې مې درته را مخکې کړله په محکمه کې طلاق ورکول خپلې ښځې ته او د دې نه انکاري کېدل د خلقو په مخ کې بیا د محکمې په مخ کې دا ښځه ورباندې طلاقه ده ښه او چې یو ځلې خو هلته یو ځل په داسې نیت یو ځل ته داسې دا یو ظلم هلته په چل کې دی نه یعنې دی خو چل ورسره کوي چې هغو ته ووایي چې بس د ما نوره ښځه مې نسته او نو تا خو اراده همدغه ده چې دغه د په دې نیت دې همدا خبره ورته وکړله چې یعنې زه دا ښځه بالکل غواړم نه دا که په دې نیت باندې وکړلم دا ښځه ولاړه درنه ختمه شوه صحیح او الله مو مړ الله مو مړ مننه ژوندی اوس او بیا زه الله دې تاسې مل سي زه په خیر د نورو مسلمانانو ته وایم ګورې دا ډېر مؤمنان مسلمانان دي موږ دي په دې خپلو وطنونو کې چې وي ښه عزت لري ښه ابرو لري چا یې د بیبي او د لور او د مور او د خور او د ښځې یو ویښته لا نه وي لیدلی خو په همدغه غیرت کې دوی اروپا ته لاړ شي هلته ښځې ځینې جوړې سي بیا یې ښځې ورې لارې ورته ښیي که تاسو د میډیا کې لیدلي وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر پرون می خدای جل وعلا دې عفو راته وکړي الله دې بخښنه راته وکړي یو ویډیو په مخه باندې راغله نو مالدغه زنانه بم فکر کوي چې خاون میسته دا زنانه بم وایي چې پلار میسته مور میسته یا می ورور سته خاندان میسته الله مو دې له داسې امتحان ووساتي امين یعنی ای پښتونه تو خو هغه سړی وې چې د بل په عزت به دې سر ورکول ای پښتونه تو خو هغه کس ولې چې د بل عزت دپاره به دې ځان قربانول نن دې تا له ښځې نه بل خوند اخلي نن دې تا له خور نه بل خوند اخلي نن دې تا له لور نه بل خوند اخلي ما ته داسې په سترګه مه ګوري چې زه په څه شي نه یم خبر زه داسې شیانو باندې خبر یم په دې میډیا کې داسې خاوندان سته خپلې ښځې ته میکپ ور وکړي میډیا ته یې راوباسي میکپ دی ورکوي میکپ خو دغه په مخ څه شیان ورمخي نه داسې ورمخي او بالکل او بیا دا اوس داسې فیلټران سته داسې فیلټر یې سته ګوره دا اوس مخامخ په مخه باندې راسې داسې بلا یم چې ته بس کوی چې شیشه که ده دا قاري سي خو په دې فیلټر مې ځان داسې درته صفا کړی ده نه اوس دا ښځې نه دي دا سترګې هم ځان ته دونه کړي خو شکر دې ما سترګې ګورې خپلې دي داسې ونه وایي چې سترګې مې شکر خپله ده پزه هم الله جل وعلا همداسې پزه راکړي شونډان هم الله همداسې شونډان راکړي مخ هم الله داسې راکړي دي دوی دا سترګې هم درته دومره کړي تاسې خبر یاست بله ورځ یو خبره اخبار نشر کړې وه یوې ښځې انټرنیټ بند سوی ده په لایف کې نو د هغې خپل شکل چې ښکاره سوی ده 1 میلیون فالورز په هغه وخت کې انفالو کړي وه داسې ځان ورته جوړ کړی و په دې میډیا کې
ځکه هغه اصلي شکل ورته ښکاره شوی. نو خبره مې د دې کوله داسې پلرونه سته لورانو ته دغه ځان ور جوړ کړي وایي ورسره بچی اوس دې لایف وکړه. په خدای قسم که هندوان هم دومره د اوسانو دلګانو لکه دا خلق. بالکل کاری صاحب. یعنی تاسو او بیا دا ورته ناستې دي له دې نه د اوسانو دلګان په خدای قسم که په بنګالیانو کې دا ورته ناستې دي. ولې دې ځوانانو ته وایم نن چې د بل له خور نه خوند واخیستل په میډیا کې، نن چې د بل له لور نه خوند واخیستل په میډیا کې، ځوانه سبا دا حال در باندې راځي بیا به پلار کېږي، بیا به لور تربیت درنه غواړي، بیا به ښځه تربیت درنه غواړي، بیا به د خور تربیت د کور مسیر کېږي. به یاد وساته ای ځوانه په خدای مې دې قسم بیا به د رب جل وعلا د تا په ناموس باندې بل دغسې خوند اخیستونکی جوړوي لکه تاسې د بل مسلمان عزت تر پښو لاندې کړی وي. زه دې ته حیران پاته یم، زه دې ته حیران پاته یم. اوس وګورئ دغه یو ډم د میډیا ته راسي دا څوک سپورټ کوي دې ځای ته چا ورسول؟ څوک سپورټ کوي؟ څوک یې تر څنګ ورسره ناست دي؟ الله اکبر. په ورځ د قیامت به بیا څه حال وي؟ د الله په مخ کې به بیا څه حال وي؟ په ورځ د قیامت بیا له دې خلقو سره رسول الله وایي الله اول عمل کوي حیا به ځینې پورته کوي، ځکه دی په دې میډیا کې ټول په یو ځای کې سره ناست وي، بې حیایي ته یو بل رابولي. والله ګوري زه خو هغه د پخواني پښتنو طبیعت لرم. ما هغه خویندې او میندې څه سولې، هغه خویندې او میندې چې دومره حیا به یې درلودله، دومره حیا به یې درلودله چې په کور کې به یې له خسر سره خبرې نه سوی کولی. په خدای قسم هغه پښتنې څه سولې چې له خپل خاوند سره به د خواښې په مخ کې خبرې نه سوی کولی. په یاد باندې که مو په یاد نه دي؟ بالکل کاری صاحب. هغه پښتنې څه سولې چې د خاوند نوم به یې له شرم او له حیا نه سوی اخیستلی. والله قسم په دې میډیا کې اوس خو د خاوند نوم څه کوي؟ اوس د نورو شیانو نومونه درته اخلي، د نورو شیانو نومونه. بیا زه ملامت یم؟ نه کاری صاحب. زه به نه په قهر کېږم، زه به نه په قهر کېږم. ها هغه د ما میندې څه سولې، د ما خویندې څه سولې چې یو وارې به یې ټیکری په سر کړل، ټیکري په سر به یې چادري په سر کړي، د چادري په سر به یې بل لوی پړومی په سر کړل پسې. چپلکې به یې لا پټې ساتلې، بوټان به یې لا پټ ساتل چې وایي د پردو خلقو سترګې را باندې ونه لګېږي. بېشک. خو هغه ځوانان څه سول چې دومره غیرت به په پردي ناموس باندې کول او ورته ویل به یې وایي د دې بدي د ما بدي ده. په یاد مو دي که مو په یاد نه دي؟ بالکل کاری صاحب همداسې. نن د موږ ځوانان په میډیا کې وي پردۍ خور ته وایي جګه سه شا دې را وګرځوه، شا دې په چپلقه باندې ووږه، دا یې د تا پیچنمنټ. دا د اوس بم بیا سبا وایي زه ښځه لرم، دا د اوس بم بیا وایي زه خور ولور لرم، بالکل. دا د اوس بم بیا وایي زه عزت لرم، حیا لرم. الله جل وعلا خو دې یو څه وخت ماته یو مسیري را نصیب کړي چې یو لس دانې درته را جوړن کړم، یو لس دانې او پنشنمین پر کوم، هماغلته پنشنمین پر کوم دې را جوړندې ده چې راسه مسابقه در سره کومه، که دې رانه وګټله ځان را جوړندوم او که م درنه وګټله جوړندوم دې. بالکل دا به ښه ډېر خوند به یې کاوه. د الله په ذات مې دې قسم چې ما خو به په دې کې لس دانې را زړولي وو. او دا تعذیري حد ده، دې ته باید د موږ مسیران همدا تعذیري حد ورکړي او لس دانې باید را جوړن کړي. دا ډم یو ډمان، ځکه دا ټولنه خرابوي. دا هغه مفسدین دي چې الله جل وعلا څه وایي ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. څوک چې په ځمکه کې فساد خوروي چې بې حیایي له لویو فسادونو نه یو فساد دا باید ووځلی شي. بېشک. یا د دوی لاسونو پښې باید پرې شي. ما بل کار ورسره نه کول، نه دا را ځوړندېدا یم ښه کار نه ده، خو خوندور کار نه ده.
زبې مې ځینې پرې کولې په دا بیخ کې مې زبې ځینې پرې کولې نه دا هم لکه خوندوره سزا نه ده هم خوندوره سزا نه ده پزې مې ځینې پرې کولې پزه غوږونه مې چې پرې کړي وای ته نو یا دا راځوړندې دا دغه خپله اوله سزا یې ښه سزا ده د سړي زړه ورباندې یخېږي نه په دې پزه را پرې کېده به دې څه زړه یخ سي ولاکې د سړي زړه پرې یخېږي راځوړندېدا او دا راځوړندېدا ورته پکار ده خو دې ځای ته دا دعا کوئ انشاءالله دې ځای ته به ځمه که خدای کویل پخوا یو وارې غوښتنه رانه سوې وه نو بیا مې لږ سر ورسره خورولی و یعنی سر مې ورته داسې خورولی و مال نه کېږي اوس دوی هم سر راته خورولی ده ما هم سر ورته خورولی ده په داسې ځای کې یا رب الله یا رب یار افغان صاحب اول به په تا شروع کوه وی دغه نه و دا نوم یې رانه هیر شو دا دلته چې راځي دي موږ دغه ده دې به هم کله کله یو بل ځای ته سر ورښکاره کول یو ځای ته به سر ورښکاره کول راسره نسته لاړل نو په دې مې اول شروع درته راکوله په دې مې اول شروع نو دا خو اوس داسې وخت شو دوستانو زه مو په لوی الله جل وعلا سپارم الله مو حافظ و ناصر څه قدرمن سي الله دې عزتمند لره الله دې اجر درکړي قاري صاحب ډېر شیان بابا صاحب ډېر بې وفایه په خپرونه کې نه وي بې غیرتي مو وکړه نن خو باید رسول الله د سیرت په خپرونه کې ټولو غیرت کړی وای نو تاسې نه وایئ چې قاري صاحب موږ ته د یو ځلې بې غیرته ویلي نو په موږ کې کله غیرت شته دا دی یو او بل فدا صاحب وروسته راغلل الله دې وکړي چې دا خپرونې ټولې واوري د سیرت خپرونه نن شروع شوه نو هغه به درته نشر سي په یوټیوب او په فیسبوک کې د دې ترڅنګ به ان شاء الله الرحمن سبا خپرونې ته ځان تیار کړي سبا خپرونه هم ډېره مهمه خپرونه ده د سیرت په اړه د خپرونې درنه تیرې نیسي دا درته چالو کوئ هلته وروسته چې په یوټیوب کې درته نشر سي بیا یې درته چالو کوئ چې زده کوئ سوکه نو الله پاک مو قدرمن کړه دا ټیم کې اوس مجردان راځي دا د موږ ډوزماران مجردان نه دي دا زه سیلای بند کړم بیا هلته دوی یو څو ډوزې سره ولي نه او بالکل نو بیا هلته خبرې وي بیا په دنیا کې چې بیا یو برقه او چادرې وګوري دوی دا فکر کوي چې دا به دې ما وي نه مجرد نه وي بالکل دا امریکې ته لاړ سم باید د په سوچ کې دا وي چې بس نو ان شاء الله دا به دې ما بي که فرانسې ته لاړ سم دی بس په دې چوټ کې دا به دې ما بي کله کله چې سیمټو ته یو سړی د توره برقه ورواغونې کېدای چې دا مجرد به سوکا هغه به غلطه ورغلی سي بس خبره مجردي وخت بالکل دا اوس هلته سره راځي بیا هلته په لایف کې سره ناست وي نو په لوی الله مو سپارم الله مو حافظ و ناصر څه قدر الله دې مرسته تر سبا